د پاکستان پر ضد د طالبانو زبردست اقدام بالاخره په شومو پلانونو یې پوه شول. دا چې څنګه، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې پر طالب چارواکو د داعش بریدونه ډېر شول او دا خو ښکاره ده چې داعش له پاکستان څخه راځي، نو طالبان یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړ. تازه خبر دا دی چې طالبانو ډیورنډ کرښې باندې 25 نظامي پوستې جوړې کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د سرحدي ځواکونو قمندان وایي د ملا یعقوب په امر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 25 نوي پوستې سرحدي جوړې شوي او ځانګړي ځواکونه یې پکې میشت کړي دي. د طالبانو د دوهمې سرحدي لیوا مرستیال انجینر احمد قریشي وایي د دغه پوستو د اکمالاتو لپاره به 250 کیلومتره سړک جوړ شي. هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو او تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا نوې پوستې د ډیورنډ پر کرښه د دښمن د ننوتو د مخنیوي لپاره جوړې شوي دي. د طالبانو د دغه قمندان په خبره د دغه پوستو د نښلولو لپاره به د زابل سور جنګل سیمې څخه د پکتیا تر ایوب ځاځي ولسوالۍ پورې 1570 کیلومتره اوږد سړک خڅول کیږي. د طالب چارواکو په وینا د دغه سړک د جوړولو چارې 50 سلنه بشپړې شوي او د پاتې نورو چارو په چټکۍ سره روانې دي. د افغانستان پخواني حکومت تل پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پټنځای ورکړی او له پولې هاخوا په افغانستان کې بریدونه کوي. د سرحدي پوستو د جوړولو لپاره د طالبانو اقدام ښایي چې دغه ډله له پاکستان سره د پولې د امنیت په اړه هم اندېښمنه ده. طالبانو په تیرو 2 کلونو کې څو ځلې د پاکستان له سرحدي ځواکونو سره نښتې کړي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.